ستا چې د اختر لږ وړو کښېنم دته ته په سترګو ړوند دي ته د رشته نه ګورې دا د اختر شپې ورځې دي دا ته کښېنه کلر چې نمبر دې راشي بیا به دې کښېنومه د اوسه پورې خو بوزګار ناستې وې خو چې اوس د اختر ورځې شپې شوې نو سم جنګونه لګوې نو وایي ګینې دښمني مې ده ستا سړی خو لږ په مینه هم خبرې وکړي که نه دا خو دوکانداري ده داسې کار خو نه دی که نه یا لکه زموږ خو 15 ګنټو شو چې راغلي و ناست یو او ته اوس راغلی غوبل دې جوړ کړه موږ له به کار کوي که به نه کوي تاسو به ځای راځئ ما پرون نمبر نیولی تاسو هم لږ ګزاره کوئ که نه دا خلکو روژه کې شیطانان وتړي تاسو خو په نسه خبره باندې جنګ لګوئ به ټیک ته ما خپله خبره واخیسته ده زه به مو ته انتظار وکړم सर टेट करना सीधा करा सर خدای دې بي خو باسه دې رشته ګورې نه ټوله ټیم دې رانه خراب کړه ما هلته دې رشته وګوره او دلته ریسرچ ټیټ کړی خوب درځي ټوله شپه ډوپرې وکړئ او بیا دلته د خوبونه درځي کورسۍ د پاسه هلته راته څومره کسان ناست دي وروره تاسو نایان یې کو بدماشان یې خو زه د کېږم او قاته کوم پیسې در کوم داسې را باندې څوک سلام هم نه چې خو دې ورځې که دنه بدماشان جوړ شي زه یې مارو دې خو یې د رش نه نه خو زه یې غالي کې په والو مړکه ورګه ستا رش سره زه داسې کمال کوم چې ته بیا یاد وساتې استاد جي تاسو د یختو کټینګ په څو کوئ ولې 1500 او دا پیسواش دا مخ چې صفا کوي دا په څو کوئ د پیسواش 2000 روپۍ لري 2000 روپۍ او دا د اختر شپې ورځې دي اوهو استاد دا ته خو ډېر زیاتې کې دا خو دغلته دا بیوټي پارلر و چې نوي بیوټي پارلر دی دغه مارکیټ د سر د پاسه 100 روپۍ د کټینګ دي او 100 د پیسواش دي خو جینکې وي جینکې هغوی پیسواشي خلکو له کولې نو ما یې روژه ده ګناهګارېږم نو زه خو ترې رالم یلکه څه کوې څه کوې نمبر به راغلی که نه یلکه څه کوې څه کوې راځه ما وروره لږ کار لږ کار پاتې ده کښېنه راځم راځم اګومز دې راوړه د خدای ظالمه تاسو په دې ورځ کې د خپلو وزاره نه خبر مړه استاد بس رش خو دې ختم شو راځه ستا نمبر شو راځه بس زما نمبر شو ملګري خو کټینګ او پیسواش پرالیو کې او وقیلالي 50 روپۍ به درکړم ولې زه تا ته د پوزکي نه ښکارم بیخي که نه ته خو اوس دا نمبر نه اوچتې خو خدای به دې راته بیا ګیر کي بیا به راته ووایې چې قرض پیسې راکتې ما نه بیا وایله او زه به تا ګیر کم خیر غم مه کوه نمبر نه اوچتې داسې د بلا بچی دی داسې د بلا بچی دی خپلو پیسو کې سوالونه کومه یا لکه وختي راسې په دې موبایل باندې بنګېږي څه مسله ده ته یار ته دا خبرې دې ډېرې زیاتې وکړلې نه روکې دا خبرې خو زه ځان څه کومه خو یو سړي له مې قرض پیسې ورکړي اوس مې نمبر نه اوچتی دا خو چاله چې قرض پیسې ورکړي نو خامخا به ستا نمبر نه اوچتی د روجې نه یو ورځ مخکې راغی او ما ته وی یو 200 روپۍ مې قرض په کار دی وي سودا پیلم وي بچي مې منار دي نو زما پیره خپه شو ما یې راشه روجه ده نو دا قرض پیسې ورکړه چې سودا پې ځان له والي ما وسه خو کړه وغیره څه اوس بد کوي نو ته خو زما نمبر اوچت که که نه اوس هغه 10,000 روپۍ راغلي دي زه یم که چې ته هغې غشي چې هغې کې خو هغه زما قرض خلاص کړي که نه خبره کې خو دې وزن ډېر دی خو ګوره اوس ته چانس دی اوس یې ته والګې ګوره دا پیسې بیا تا ته نه میلاویږي نو څه چل وکړو ته راځه چې دواړه واپسې ورشو که نه ته په خپله فیصله وکړې راځه راځه چې ورشو ته راځه په لاره به رینګونه هم ورکړمه ښه رینګ ورځې اوچتی یې نه دا چېرته دي اوچتی خو زده ته وګوره چې دا رینګونه یو سر دی او بلې لنګه ده هلکه د خدای مسلمانه دا اوس ته څنګه رینګونه کې 2000 روپۍ قرض یې څه راکړې چې دا یانه دې پې خلاص کړو مړه 11,000 روپۍ هم راغلي دي هغه هم ګوته هم نه لګي لیمبانه پې شل ځله ومږل او پیماندارۍ که هغه راځي که دا ګوته هم لګېدلې که نه نو دا نادیده که سړی دی دا قرض به مې پکې ورکړی وی هلته موږ ګوته نه لګي وای دا موبایل څومره دروند دی اوچتېږي نه دا خو سپک موبایل دی یار نو چې سپک دې ته اوچتی ولې نه چې زه ته رینګونه کوم مړه دې راله اوچاو
نو زه ستا قرضدار یم نو زه موبایل څنګه اوچت کړم مازغه مې خراب دي لکه دا موبایل په څو دی دا په 300 دې سره څه دي دې سره په دې شب قدر بازار کې یو شل دکان دي او کېدی شي د زاړه کندي کې وسه یو شل جیره بس مکم درکما او کېدی شي مرتاله وسه ډینګ پلازا هم درکم ځه دا خوښه کنه لالا خدای دې بېغه بنیاد واسه داسې کټ کې پراته یو چې لږه خوښه څه کټ خو نه دی چې لاندې بولوېږي خو ته لږه خوښه کنه چې ما کې راننوتې ځانې منه خوبه دې ویستو مړه کله په ځان باندې خلو وې او کله په ځان مخ وې ماشې مې مړ کړ او کله وې قرار کې او کله وې خوښه خوب مې نه ونه کړ سړی بیا به ما څه ګوره دلته نږدې دا خوا لرې څمله ځه واه خلکو روپۍ وګټلې او دوی دلته بېغمه ودري خوبونه کوي او خراټې کوي واه 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 یاره دا جي د کچه خوبه دې راپاس شولو دا ستا انصاف دی اوس د چیلو د ګیان رالو پرې چې له خوب هم کړی وې که نه ته مونږ خوب ته ولې نه پرېږدې وه بچې تاسو چې دا خوبونه کوئ تاسو نه خو به هېڅ هم جوړ نه شي ولې دا جي ولې به رانه نه جوړېږي څه وخت مخکې مونږ ماشومان اوس رانه سړي جوړ شو او بیا به رانه کښی دي بوډاګان جوړ شي ولې به رانه نه جوړېږي څه داسې وی بچې مزدوري ځان له روانه کوي روزګار پیدا کړي روزګار چې سبا د نه سړي جوړ شي ښځه دا جي روزګار هم روان که نو بیا به کامیاب شئ ښځه ټیک ده دا جي چې کامیاب شو نو بیا به ستاسو خپل کاري او سکون به ښځه خپل روزګار هم راغی سکون هم راغی نو بیا بس بیا بېغمه وده شئ او خوبونه کوئ عیش او معاش کوئ نو بیا چې د دې خوب دپاره دومره کارونه مونږ کوو او بیا کامیابیږو بیا پکې راته وایې چې خوبونه کوې نو اوس تیار راغلی خوب دی بس اوس هم مه چیله پرېږده چې بس اوس ویده شو پرېږده به زه په دې مسافرۍ کې خوشحاله یم چې ستاسو دا اړه یخ شي داسې جنګونه او جنګونه کور کې تاسو جنګونه نه بس کوې یا لکه کیسریا ته خو د کور مخې ته ناست یو ځان سره مسافرۍ خبرې کوې دا څه لیونو لګیا یار مړه دا خبرې پرېږده خو مونږ کره به یو سوال جواب ونه کړې ولې نه زما خو ګاونډي څه سوال جواب وبکم خامخا به کوم ولې به نه کوم هلله دا ورته وډزوه ورته ویې اړم یخ شو که نور لرې لاړ شي